د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل کډوالو نن یو ځل بیا بنو کې د افغانستان په ګډون د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ دپاره یوه درنه احتجاجي جرګه کړې ده چې پکې د شمالي وزیرستان د بېلابېلو سیمو د مشرانو نه پرته د صوبایي اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر هم برخه اخیستې ده. د احتجاجي جرګې غوښتنه وه چې د افغانستان په ګډون د شمالي وزیرستان ټول کډوال د بیرته خپلو سیمو ته راواپس کړي شي، کوم چې د ضرب عذاب عملیاتو له امله نن هم لا په بېلابېلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټۍ چیرمن ملک غلام خان او نورو مشرانو په دې موقع وویل یو لوري ته به دوی د احتجاج په توګه د اسلام آباد ازادۍ مارچ کې هم برخه اخلي او بل به د راتلونکې میاشتې 10 نیټې نه شمالي وزیرستان میرلی کې احتجاجي پرلد هم پیل کوي. 10 تاریخ میر د میرلی چوک او د دې خبرې مسلې د پوره امیر منتخب کړی دی چې دا خلکو ټول وخت تدریمي کات منځای کوم دی کا دلته کیم خالتای دا په دې باندې سره جمع کیږي چې دا کیم امیر مطالبه دی افغانستان کې میر آی ډی پی دی او دلته آی ډی پی دی دا نه راځي کیم مسلې په دا باندې په دې کې میر بالکل درنا ورکوي چې سپر امیر مسله حل کړی نه وي کیم میر افغانستان کې آی ډی پی دی داس په کیم کې داس بار د تحصیل کې کوم مسلې دي چک پوسټ باندې زلات او د بزر نه خلاص اول دی پښرنی کې کرفیو لګول دي میر د 10 تاریخ مقرر کړو و ان شاء الله په دا شوی د میرلی تحصیل باندې و ټول د وزیرستان خلک د دیش درایت منځای مشر کشر او سټوډنټس دا غونډر درمي په دې موقع د صوبایي اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر نه یوازې د 10 نیټې د احتجاجي پرلط ملاتړ اعلان کړو بلکې دا دړاکه یې هم وکړه چې ترقیاتي کارونو کې مداخلت کول نور بیخي د مانلو او زغملو وړ نه دي. او میش خامخا غوړي چې په افغانستان شې د میش کیم کډول دی هغه خپل وطن ته روالي په پوره من طریقه سره او د دوی د مارزه په لیاره باندې او د دوی چې کیم سماندینه دي د دوی د خوښه مطابق او دا ویزي کوي چې کیم متاثرین دي چې هغه خپل وطن ته بيزي بار د میش سره واده شوی دي خو هغه سرته نه دي رسولې شوی. په دې موقع مشرانو وویل تر هغې به دوی په قرار نه کینی څو پورې چې د افغانستان په ګډون د شمالي وزیرستان ټول کډوال بیرته خپلو کلیو ته راواپس کړی شوي نه وي. د کیمرامین آفتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.